هغه حاجي چې له افغانستان نه پر بایسکل حج ته سفر پیل کړی د عراق پر پوله ځنډول شوی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د حج مراسمو ته پر بایسکل روان شوي افغان نور محمد ویلي چې 2600 کیلومتره مزل یې کړی، خو د ایران عراق پر پوله ځنډول شوی. هغه وایي څو ځلې مې د عراق او کویټ هیوادونو د ویزې غوښتنه وکړه خو رد شوې. نور محمد اوس د همکارۍ هیله مند دی چې ویزه ورکړل شي او ځان د حج مراسمو ته ورسوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.